اشرف غني ته د چین ولسمشر لخوا د بریا مبارکي او د همکاري اعلان. د چین ولسمشر شي جین پینګ افغانستان خپل ستراتیژیک ملګری بللی او دغه هیواد ته د هر اړخیز ملاتړ ډاډ ورکړی دی. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ خبرپاڼه وایي ښاغلی پینګ دغه ډاډ محمد اشرف غني ته په یو لیکلي پیغام کې ورکړی. پیغام د چین ولسمشر محمد اشرف غني ته په ولسمشریزو ټاکنو کې د بیا ټاکل کېدو مبارکي ویلې او هیله یې څرګنده کړې چې افغانستان به ژر تلپاتې سولې ته ورسیږي. د چین ولسمشر دې پیغام کې محمد اشرف غني سره د ګډ کار دوام غوښتنه کړې او ویلي دي چې د کابل او پینګ همکاري باید نوي پړاو ته ورسول شي. افغان حکومت هم چین د سوداګرۍ یو لوی ملګری بولي او په دې وروستیو کې د حیرتان بندر له لارې د دغه هیواد سره ځمکني سوداګریزه راکړه ورکړه پیل کړې ده. د افغانستان د کرنې وزارت سږ کال د چین له خصوصي سکتور سره څه باندې 2 میلیارډ ډالرو په ارزښت 2,000 ټنه جلغوزیو د صادراتو هوکړه هم لاسلیک کړه. د ویډیو له کتلو مې ډېر زیاته مینه او مننه. که مو دغه ویډیو خوښه سوي حتما یې درسره لایک او شیر کړئ. د لا ښایسته او په زړه پورې مطالبو لپاره زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.